سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د یوې ښځې په اړه جالبه ویډیو لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. د ښځو د زیاتو ودونو خبرونه به مو اورېدلي وي، خو هغه به اکثره داسې ښځې وي چې لوړ عمره به وي او د عمر په تناسب به یې زیات ودونه کړي وي. دلته به داسې یوې ښځې نه خبر شي چې د عمر تر کلونو یې ډېر ودونه کړي. دا ښځه 29 کلنه ده، ودونه یې د مختلفو سیمو له خلکو سره کړي. دا ښځه ماریا ایوان نومیږي او د امریکا د متحده ایالاتو اوسیدونکې ده. ماریا ایوان تر هغې وروسته چې مور او پلار یې په زوره په لومړي ځل واده ورته وکړ، د زیاتو ودونو پرېکړه یې وکړه. جالبه دا ده چې په لومړي ځل د واده پر وخت دا ښځه 30 کلنه وه. هغې له لومړي جبري واده وروسته په 9 کلونو کې 54 نور ودونه وکړل. د ماریا ایوان لومړنی واده د یوه هوټل له خدمتګار سره و. له لومړي واده وروسته هغې د خپلو ټولو ودونو عکسونه واخیستل او پرېکړه یې وکړه چې مور او پلار سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې ماریا ایوان د امریکا متحده ایالاتو د هر ایالت له یوه اوسیدونکي سره واده کړی او د ودونو شمیر یې دغه حد ته رسېدلی.